د افغان هوایي ځواک لپاره زبردست خبر. افغان هوایي ځواک ته په دې اونۍ کې 9 باله MI-11 چورلکې، 2 باله MD-530 چورلکې او 500 رهبري شوي راکېټونه ورکول کېږي. چارواکي وایي د دغو چورلکو او راکېټونو رسېدلو سره به افغان هوایي ځواکونه نور هم قوي شي. بلخوا افغان ځواکونو د ننګرهار ولایت په شیرزادو ولسوالۍ کې اتیا طالبانو ته مرجوب لاړولې. امنیتي سرچینې وایي چې افغان ځواکونو د ننګرهار ولایت په شیرزادو ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات کړي دي چې د یو شمېر مهمو غړو په شمول 52 تنه وژلي او 36 نورې ټپیان کړي دي. بلخوا افغان ځواکونو هرات کې هم 19 طالبان وژلي. افغان ځواکونو د هرات ولایت په انجیل او ګذري ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 19 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا زابل کې هم 18 ترهګر طالبان وژل شوي. ملي دفاع وزارت وایي تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د زابل ولایت مرکز قلات اړوند توربند، طبقي سر او زوزګر سیمو کې طالبان په نښه کړي چې په پایله کې 18 ترهګر طالبان وژل شوي او 11 تنه نور ټپیان شوي دي. بلخوا بغلان ولایت کې هم 23 طالبان وژل شوي. ملي دفاع وزارت وایي تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو د بغلان ولایت د صلاحالدین اړوند کوتل، مرغ او کوتل سجي سیمو کې ترهګر طالبان په نښه کړي چې په پایله کې 23 تنه طالبان وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان دي. بلخوا هلمند کې هم 6 طالبان وژل شوي. ملي دفاع وزارت وایي نن ورځ د کمانډو ځانګړو ځواکونو د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار اړوند کې ترهګر طالبانو باندې عملیات وکړل چې په پایله کې 6 طالبان ووژل شول. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.